د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ترنګلو اړیکو او د جنوبي لارو د پرله پسې تړل کېدو له امله د افغانستان چارواکي د پاکستان د ترانزیتي لارو پر ځای بدیلې لارې لټوي او هڅه کوي چې د هېواد سوداګریز توکي د ایران، هند او منځني اسیا هېوادونو ته د نورو مسیرونو له لارې ورسوي. په دې لړ کې ازبکستان هغه هېواد دی چې د افغانستان د میوو په صادراتو په ځانګړي ډول دانو میوو هڅه شوې چې د جنوبي لارو تشه ډکه کړي. په همدې تړاو د بلخ ولایت ویان ازبکستان ته د افغانستان د سکرو د صادرېدو خبر ورکړی. د بلخ ولایت ویان حاجي زید ویلي چې د کابل او تاشکند ترمنځ مهم اقتصادي تړونونه ورستی شوي او د دغو تړونونو له مخې به سکاره پاکستان پر ځای ازبکستان ته صادریږي او له هغه هېواده به په لوړ کیفیت لرونکي سمنټ او درمل افغانستان ته وارد شي. په اوسنیو شرایطو کې اقتصادي ترنګلتیا د پاکستان سره د باعث شوی چې افغانستان د بدیلو لارو په لټه کې شي او په هره برخه کې چې نوې فرصت پیدا کیږي او یا هم داسې اټکل کیږي چې له دې لارې افغانستان کولی شي نړۍ ته او ګاونډیو هېوادونو ته خپل تجارت او ترانزیت ولري. زما په ان باندې په هغه باندې تمرکز پکار دی او پانګونه دې باید پرې وشي. له بل خوا د پاکستان له لورې د لارو تړل کېدو له امله په دغه هېواد کې د ځینو توکو په ځانګړي ډول د غوښې او هګیو بیې په محصول ډول لوړ شوی. د پاکستان رسنیو د راپور له مخې د عمل 1 کیلو چرګ په دغه هېواد کې د 300 تر 380 پاکستاني روپیو پورې پلورل کېږي. هند ته د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر هم په خپل ولسي سفر کې ویلي چې دغه سفر موخه د اقتصادي همکاریو پیاوړتیا او د سوداګرۍ، پانګونې او نورو برخو کې تاریخي اړیکو ته نوی ژوند ورکول دي. با توجه به شرایط فعلی نظام اقتصادی افغانستان ما هر چقدر دقت عمل بیشتری در رابطه با تعاملات اقتصادی به همراه کشورهای همسایه داشته باشیم ما میتونیم موثریت بیشتر و روند تجارتی داخلی و بیرونی سهولت بیشتر ایجاد کنیم. به همین منظور به دلیل حالتهای سیاسی فعلی که به همراه کشور پاکستان کشور افغانستان داره ما میتونیم توجه خود رو به راه بدیلی که مربوط به کشور پاکستان میشه ایجاد بکنیم. از جمله کشورهای آسیای میانه که در شمال افغانستان قرار دارن میتونن عوامل بسیار کمک کننده و یک سرزمین مصرفی برای موارد تولیدی داخل افغانستان باشن. سره لدی د صنعت او سوداګرۍ وزارت اعلان کړی چې تر اوسه د پاکستان سره د سوداګریزو اړیکو پریکون د افغانستان په سوداګریز راکړه ورکړه کې هیڅ د پاموړ منفي اغیزه نه ده کړې، که څه هم کله ناکله په دې لوري د ځینو توکو د خرابېدو او په پاکستان کې د نرخونو د بدلون راپورونه خپریږي.